د افغانستان د سیمې د خوښه شوې وه که نه؟ چکر خو مې ډېر در باندې وکړو. بالکل، افغانستان خو زموږ او تاسو پښتنو ګډ کور دی. زه غواړم چې ته کوزو پښتونخوا ته راشې او هلته دې وګرځوم. لالا دا ما څه وکړل؟ لالا دا ما څه وکړل؟ راځه ملګريه چې داسې لږ چکر نور هم درکړمه. سمه ده. وروره دا ځوان څوک دی؟ دا خو یو کال مخکې خبره ده. دا څه کوي وروره؟ لالا هېڅ هم نه کوم. و ظالمه د ماشومتوب نه مې د ګل غوندې رالوی کړې، اوس ته دغه نشې کوې؟ لالا دا خو تش سګرټ دی، دا خو هېڅ توان نه لري. لالا دا خو تش سګرټ دی، بدن ته کوم توان نه لري. که تش وي او که ډک وي بدن ته توان لري. ظالمه ما خو تا نه دا امید نه وه چې ته به هم نشې کوې. سمه ده لالا، د نن نه پس به زه نشې نه کوم، خپل مکتب ته په ټایم ځمه. ورجانه وعده ده نن نه بعد به ته سګرټ نه څښې او مکتب ته به ځې؟ هو ورجانه وعده ده، د نن نه پس به زه سګرټ نه څښم. یاره یو خو زمونږ لالا پرون مې وعده ورسره وکړه چې نن نه پس به زه نشې نه کوم. ستا لالا به خپل کار کوي. اوهو زما ورور جان خو بیا په نشو باندې اخته دی. ورور جانه تا خو پرون وعده کړې وه چې زه به سګرټ نه څښم. یاره لالا زما د نشې نه کېږي. داسې همداسې ده، نن نه بعد نه زما ورور یا نه دی ورور یم. یاره یو ستاسو لالا هر وخت زموږ په نشه کې دشه راوړي. یاره یو خو زمونږ لالا هر وخت مې نشې ته نه پرېږدي. د نن نه پس یا به زه ژوندی یم یا به دی ژوندی وي. لالا دا ما څه وکړل؟ ورځانه دا ستا د نشو او د ملګرو د لاسه. ورځانه زما د نه منل او د ملګرو د منل په ما دې تر اوسه د ګل ګزار هم نه و کړی، په ما دې نن د تمچې ډاز وکړو. لالا دا ما څه وکړل؟